رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دو نعمت دي دوا خو مغبون فيهما كثير من الناس ډیر خلق داغه په حق کې پتاوان کې پراته دي خلکو په هغه کې تاوان او ګټه ونه کړل الصحه والفراغ یو د انسانانو صحت ته چې داوت الله تعالی ور کړی دی خلکو د خپل صحت کې ګټه ونه کړه صحت نه په کار دار چې انسان تی ګټه پورته کی خلکو د دنیا لکه وې ځواني د پدی وخت کې زی چې ګټه وکړي به سبب وډاګان شو نشو کولای د دنیا ګټه به څنګه ګرځو خو لیکن د آخرت ګټه مونږ ونه کړه په دې جون کې صحت نه او د وخت نه چې دا الله سبحانه و تعالی مونږ ترا کړی دی چې دا وخت او دا صحت ډېر قیمتي شیان دي خو لیکن الله سبحانه و تعالی فرمایي چې ډیر خلکو په دې کې نقصان وکړو ګټه دې پورته نه کړل د صحت نه او د وخت نه چې وخت ور سره دی فراغت ور سره دی کوم قلم او کتابچه راواله وګورو چې راځي دا موږ خپل وګورو د عمر مونږ څومره وخت اصل لاړه اصل نم د دنیا ګټه پکې وکړو نم د آخرت اصل په خبرو کې په غپ شپو کې په وجرو به ټکونو په لارو په کوڅو کې په غفلت کې تیر شو لا حول ولا قوه الا بالله دا خو مونږ تاوان کړل دا خو مونږ نقصان کړل چې مونږ د صحت نه ګټه پورته نه کړه نقصان هم پکې وکړو مونږ د وخت نه ګټه وانه غوښتله نقصان هم ور پکې وکړو الصحه والفراغ نو څنګه دغه تاوان د زما عزت مندو